د آل عمران مبارکه سوره چې د قران عظیم شان درېمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 200 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه له اتاویاوم آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ په دوی کې ځینې خلک داسې دي چې د کتاب په لوستلو ژبې داسې اړوي چې تاسو به وایي چې ولي هغه د کتاب عبارت ده په داسې حال کې چې هغه د کتاب عبارت نه وي وی وایي دا چې مونږ ولو دا د خدای له خوا دي په داسې حال کې چې هغه د خدای له خوا نه وي وی له پوهې او ادراک سره د دروغ وینا د خدای لوري ته منسوبوي ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون د هیڅ انسان دا کار نه دی چې الله هغه ته کتاب فرمان او پیغمبري ورکړي او هغه خلکو ته وایي چې د الله پر ځای تاسو زما بندگان شي هغه به هم دا ورته وایي چې خدای پالون کې شي لکه څنګه چې د دې کتاب غوښتنه ده چې تاسو د هغه زده کړه او ښوونه کوئ هغه به داسې هیڅ کله تاسو ته ونه وایي چې پرښتې یا پیغمبران پر ربوبیت ونیسئ آیا دا کېدای شي چې یو پیغمبر تاسو ته د کفر امر وکړي په هغه وخت کې چې تاسو مسلمان یاست وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون در یاد کړئ الله له پیغمبرانو نه وعده اخیستې وه چې نن مونږ په کتاب حکمت او پوهې سره سرلوړي کړي سبا که تاسو ته کوم بل پیغمبر د همغو هدایات او رښتینی کوونکی درغی چې له مخکې نه تاسو سره شته نو تاسو به پر هغه ایمان راوړونکي او د هغه ملاتړ کوونکي اوسئ په دې وینا سره الله پوښتنه وکړه آیا تاسو دا اقرار کړئ او پر دې خبره مو زما له خوا د وعدې دروند مسؤلیت په غاړه اخیستی دی هغه وویل هو مونږ اقرار کړی دی الله فرمایل خنو شاهدان اوسئ او زه هم له تاسو سره شاهد یم له دې وروسته چې هر څوک له خپلې وعدې واوړي همغوی فاسقان دي أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون اوس آیا دا خلق د الله د اطاعت طریقه یعنی د الله دین پریږدي کومه بله طریقه لټوي په داسې حال کې چې د آسمانونو او ځمکې ټول شیان خوښ وي که ناخوښ
یوازې د الله د فرمان تابع یعنی مسلمان دي او د همغه لوري ته د ټولو ورګرځېدل دي. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ای پیغمبره وایه چې مونږ الله منو، هغه خوونه منو چې پر مونږ نازله شوې ده، هغه خوونه هم منو چې پر ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام پر زوجات نازله شوې وي، او پر هغو هدایاتو هم ایمان لرو چې موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام او نور پیغمبرانو ته د هغو د پروردګار لخوا ورکړی شوي. مونږ د هغو ترمنځ توپیر نه کوو او مونږ د الله د فرمان تابع یعنی مسلمانان یو. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. د دې فرمان منلو یعنی اسلام نه پرته چې هر څوک کومه بل لاره غوره کول وغواړي د هغه طریقه به هیڅ کله قبول نه کړای شي او په آخرت کې به هغه ناکام او زیانمن وي. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. څنګه کېدای شي چې الله خلکو ته هدایت وکړي چې هغه د ایمان د نعمت له مندلو وروسته بیا کفر غوره کړ، په داسې حال کې چې هغه په خپل په دې خبره شاهدي ویل ده چې دا پیغمبر په حق دی او هغه ته روښانه نښانې هم راغلي دي. الله خو ظالمانو ته د سمې لارې ښوونه نه کوي. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. د هغو د ظلم وړ سزا دا ده چې پر هغو د الله پرښتو او ټول انسانانو لعنت دی. په همدې حالت کې به هغوی د تل لپاره اوسي، نه به د هغو په سزا کې څه آسانتیا راشي او نه به هغو ته مهلت ورکړی شي. البته هغه کسان به وژغورل شي چې له دې وروسته توبه وباسي او خپل عملی چلند سم کړي. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. کوم خلکو چې له ایمان راوړلو وروسته کفر غوره کړی بیا په خپل کفر کې پرمختګ کړی دی د هغو به توبه هم نه قبلي. داسې کسان خو پاخه لار ورکي. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. باور ولرئ چې کوم خلکو کفر غوره کړی دی او همدا د کفر په حال کې مړه شول، له هغو نه که څوک له سزا څخه د خپل ځان ژغورلو لپاره دا ټوله ځمکه له سرو زرو ډکه جریمه ورکړي نو هغه به قبوله نه کړی شي. د داسې خلکو لپاره دردناکه سزا تیاره ده او هغوی به د خپل ځان لپاره کوم رستندوی ونه مومي.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تاسې نیکی ته نشئ رسیدلای تر څو خپل هغه شیان د خدای په لار کې ونه لګوي چې تاسې ته ګران وي او څه چې تاسې ولګوي الله به ورڅخه ناخبره نه وي. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. دا ټول خوراکي شیان چې په محمدي شریعت کې حلال دي د بنی اسرائیل لپاره هم حلال. البته ځینې شیان داسې وو چې د تورات له نازلېدونه مخکې اسرائیل په خپله پر ځان حرام کړي. دوی ته ووایه که تاسې په خپلو اعتراضونو کې رښتیني یاست نو تورات راوړئ او د هغه کوم عبارت را مخې ته کړئ. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. کوم خلک چې لدی ورسته هم د خپلو جوړو کړیو دروغو نسبت د الله لوري ته کوي هم هغوی په حقیقت کې ظالمان دي. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وای الله چې څه ویلي دي رښتیا ویلي دي. تاسو باید یې ولوري ته مخه کړئ د ابراهیم علی السلام د طریقې پیروي وکړي او ابراهیم علی السلام له مشرکانو څخه نو. ان اول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بشکه تر ټولو لوی عبادت ځای چې د انسانانو لپاره ودان شو هغه هم هغه دی چې په مکه کې دی. هغه ته خیر او برکت ورکړ شوی او د ټولو نړیوالو لپاره د هدایت مرکز ګرځول شوی دی. د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دریمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 19 آیت څخه اوري. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. په هغه کې څرګندې نښانې دي د ابراهیم علی السلام د عبادت ځای دی او هغه ته چې څوک ننوځي په امن شو. پر خلکو د الله دا حق دی چې که څوک هغه کور ته د رسیدو وس لري د هغه حج دی وکړي او که څوک د دې فرمان له عملي کولو نه انکار وکړي نو هغه دې په دې پوه وي چې الله له ټولو نړیوالو څخه بېنیازه دی. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. وای اهل کتابو تاسو ولې د الله د حکمونو له منلو نه منکرېږئ؟ هر یو حرکت چې تاسو کوي الله مو ویني. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وای اهل کتابو دا ستاسو څه چلند دی چې که څوک د الله حکم مني تاسو هغه هم د الله له لارې نه منع کوئ او غواړئ چې هغه دې په کږه لاره لاړ شي. په داسې حال کې چې تاسو په خپله په دې شاهدان یئ چې دا لار سمه ده. ستاسو له کړو وړو څخه الله بې خبره نه دی. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. اے مؤمنانو
که تاسو د دې اهل کتابو دی وی ډلې خبره ومنئ نو دوی به تاسو له ایمان نه بیرته د کفر لوري ته واړوي. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ستاسو لپاره د کفر لوري ته د ورتګ اوس څه ځای پاتې دی چې تاسو ته د الله آیاتونه اورول کیږي او ستاسو په منځ کې د هغه رسول موجود دی. څوک چې د الله لمن په کلکه ونیسي هغه به ارون مرو سم لاره ومومي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے مؤمنانو له الله نه داسې وویریږئ لکه څنګه چې له هغه نه د ویریدو حق دی. تاسو ته د مرګ را نشي مګر په داسې حال کې چې مسلمانان اوسئ. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ټول یو ځای شي د الله رسول کلکه ونیسي او تیت پر کېږي من د الله هغه پیژنه در یاد کړئ چې پر تاسو کړی ده. تاسو یو د بل دښمنان وي. هغه تاسو په زړونو کې مینه واچول او د هغه په مهرباني او لورینه تاسو سره ورونه شوي. تاسو دی ویلو اور ډکه کندې پر غاړه ولاړوي. الله تاسو ورڅخه وژغورلې. په دغه شان الله خپل نښانې تاسو ته څرګندوي. په کار ده چې په دغه نښانو سره تاسو ته د خپل ژغورېدنې سم لاره په نظر درشي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. په تاسو کې باید څه خلک ارومرو داسې وي چې د نیکی لوري ته بلنه وکړي، په خو امر وکړي او له بدو منع وکړي. کوم خلک چې دا کار وکړي هغوی به بریالي شي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. پام کوي تاسو هغو خلکو غوندې نشئ چې په ډلو ویشل شول او له روښانه څرګندو لارښودنو میندلو نه وروسته بیرته په شخړو کې اخته شول. چا چې دا چلند غوره کړی دی هغوی به په هغه ورځ سخته سزا ومومي چې هلته به څه خلک سرخوری وي او څه تور مخي. د چا چې مخونه تور وي هغو ته به وویل شي چې د ایمان د نعمت میندلو وروسته هم تاسې د کفر چلند غوره کړ. خدن اوس د نعمت د ناشکری په بدله کې د عذاب خوند وڅکئ. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. پاتې شول د ځلانده څېرو خاوندان هغوی به د الله د رحمت په غېږ کې ځای ومومي او د تل لپاره به هغوی په همدې حالت کې اوسیږي. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. دا د الله لارښودنې دي چې مونږ تا ته سمې صحیح اورو ځکه چې الله پر نړیوالو د تیری کولو څه اراده نه لري.
ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. د ځمکې او اسمانونو د ټولو شیانو څښتن الله دی او ټول چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کیږي. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. اوس په نړۍ کې هغه غوره ډله تاسې یاست چې د انسانانو د لارښودنې او اصلاح لپاره منځته راوړل شوې ده. تاسې د نیکۍ امر کوئ او پر الله ایمان لرئ. که دغو کتابیانو ایمان راوړی وای نو د همدوی لپاره ښه وه، که څه هم په هغو کې ځینې د ایمان خاوندان شته، خو د دوی زیاتره کسان له فرمان څخه سرغړونکي دي. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. دوی تاسو ته هیڅ ورانه نشي دراړولای، اله بلا دومره کولای شي چې تنګ مو کړي. که دوی له تاسو سره وجنګيږي نو په مقابله کې به شا درواړوي، بیا به داسې بېوسې وي چې له هیڅ لوري به مرسته ورته ونه رسیږي. ضربت عليهم الذلة أينما تكفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دوی چې هر چیرته ومندل شي نو ذلت به پر مسلط وي. که چیرته د خدای په وړاندې یا د انسانانو ترڅنګ پناه واخلي دا بیله خبره ده. دوی د الله په قهر اخته شوي دي، په دوی اړتیا او مغلوبیت مسلط کړی شوی دی، او دا هر څه له دې امله شوي دي چې دوی د خدای له آیاتونو څخه منکرېدل او دوی پیغمبران په ناحقه ووژل. دا د دوی د سرغړونې او تیریو عاقبت دی. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. خو ټول اهل کتاب یو شان نه دي، په هغو کې ځینې داسې هم دي چې پر سمه لاره روان دي. د شپې له مخې د الله آیاتونه لولي او د هغه په وړاندې په سجده پریوزي. پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري، له بدیو نه منع کوي او د ښېګڼې په چارو کې بوختېږي. دوی صالحان دي. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. او دوی چې هر څه نیکی وکړي د هغې بې قدري به ونشي. الله پرهیزګاران ډېر ښه پیژني. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. پاتې شول هغه خلک چې هغو د کفر چلند غوره کړی دی، نو د الله په مقابله کې به نه د هغو شتمني څه په درد خوري نه اولاد. هغوی دوزخ ته ورتونکي دي او په همغه اور کې به د تل لپاره استوګنه لري. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم
ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. څه شی چې هغوی په خپل دغه دنیوي ژوندانه کې مصرفوي د هغه لګښت مثال د هغه باد په څیر دی چې په هغه کې بړبړ کوي وي او هغه د هغو خلکو په فصلونو والوزي چې هغه خپل پر خپل ځان ظلم کړی دی او هغه تباه او برباد کړي. الله پر هغه ظلم نه دی کړی، په حقیقت کې هغوی خپل پر خپل ځان ظلم کوي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. اے مؤمنانو، د خپل ټولنې له وګړو نه پرته نور سره خپل رازونه مو وایي. هغوی ستاسې د ورکاوي له هیڅ فرصت څخه ګټه اخیستل له لاسه نه ورکوي. تاسې ته چې په هر څه زیان اوړي د هغو خوښیږي، د هغو د زړه دښمني د هغو له خولې نه راوځي او څه چې هغوی په خپلو سینو کې پټ ساتلي دي هغه له دې نه زیات دي. مونږ تاسې ته په ډاګه څرګنده لارښودنې کړي دي. که تاسې پوهه لرئ نو له هغو سره به په ارتباط ساتنه کې له پاملرنې څخه کار واخلئ. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. تاسو له هغو سره مینه کوئ، هغوی له تاسو سره مینه نه لري، سره له دې چې تاسو ټول آسماني کتابونه منئ. کله چې هغوی له تاسو سره یو ځای کیږي نو وایي چې موږ هم ستاسو پیغمبر او ستاسو کتاب منلی دي، او چې کله درڅخه بیلیږي نو بیا ستاسو پر خلاف له ډیر قهر او غضب نه خپل ګوتې چیچي. هغه ته وایي چې د خپل غصې په تاو کې ومري. الله ان د زړونو په پټو رازونو پوهیږي. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. که تاسو ته څه ښېګڼه رسیږي نو هغوی خفه کیږي او که پر تاسو څه مصیبت راځي نو دوی خوشحاليږي. خو د هغوی هیڅ دسیسه ستاسو په خلاف اغیزمنه کېدای نشي په دې شرط چې تاسو له صبر څخه کار واخلئ او له الله څخه د ویریدو سره عمل وکړئ. دوی چې هر څه کوي د الله د علم په چاپیریال کې دي. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. اے پیغمبره، د مسلمانانو په وړاندې هغه خاطره یاد کړه چې کله د سهار په توره خړه له خپل کور وتلی وي او د احد په میدان کې د مسلمانانو د جګړې لپاره په موضعګانو نیولو معذف کول. الله ټول خبرې اوري او هغه په هر څه خبر دی. إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. یاد کړه هغه وخت چې له تاسو نه دوه ډلې دې ته تیاری شوي وي چې بېزړهتوب وښیي، په داسې حال کې چې الله د هغو د ملاتړ لپاره موجود و او مؤمنان باید یوازې پر الله باندې ډاډ ولري. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لدین مخکې د بدر په جګړه کې الله له تاسو سره مرسته کړې و په داسې حال کې چې په هغه وخت کې تاسو ډیر زیات کمزوري وي. نو اوس پر تاسو دا لازم ده چې د الله له ناشکری ځان وژغورئ
هیله ده چې اوس تاسې شکر وباسئ. د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دریمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 140 آیات څخه اورئ. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. یاد کړه هغه وخت چې تا مؤمنانو ته ویل آیا تاسو ته دا کافي نه ده چې الله د 3,000 پرښتو پر علیګلو د سره مرسته وکړي؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. بشکه که تاسو د زغم په لرلو له الله څخه په ویریدو کار وکړئ نو په کومه شیبه کې چې دښمنان در باندې یرغل وکړي په همغه شیبه کې بس تاسو رب 3,000 نه د 5,000 نښانه دارو پرښتو په وسیله د سره مرسته وکړي. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. دا خبره الله د دې لپاره درته کړې ده چې تاسو خوشاله شئ او تاسو زړونه ډاډه شي. برلاسي او مرسته هر څه چې دی د هغه الله لخوا دی چې ډیر زور او په لیدونکی دی او دا مرسته به هغه د دې لپاره د سره وکړي ترڅو چې د کفر په لار د تلونکو یو مټ غوڅ کړي یا هغه ته داسې رسوا کوونکې ماته ورکړي چې هغوی ناکام خړسترګي بیرته ستانه شي. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ای پیغمبره د فیصلې په واکمنۍ کې ستاسو برخه نشته. د الله واک دی که خوښ شي او به بخي که غواړي په سزا به ورسوي ځکه چې هغوی تیری کوونکي دي. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دی د هغو څښتن الله دی. چاته چې خوښ شي بخنه کوي او چاته چې خوښ شي عذاب ورکوي. هغه بخونکی او مهربان دی. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای مؤمنانو دا زیاته او څو چنده سودخوري پرېږدئ او له الله نه وویریږئ هیله ده چې بریالي شئ. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. له هغه اور نه ځان وژغورئ چې د کافرانو لپاره تیار کړی شوی دی او د الله او رسول حکم ومنئ کیدای شي چې رحم در باندې وشي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. پر هغه لار په منډه منډه وزغلئ چې ستاسو د پروردګار د بخښنې او د هغه د جنت خواته تللې ده چې هغه لکه د ځمکې او اسمانونو په شان پراخ دی او هغه د هغو له خدای ویریدونکو خلکو لپاره تیار کړی شوی دی چې د بیوزلۍ او بډایۍ په دواړو حالتونو کې مال مصرفوي غوسه خوري او د نورو لنډپاري بخي. داسې نیکان خلک د خدای ډیر خوښ دي. والذين
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. او کوم کسان چې داسې دي چې کله کومه د شرم ناروا چاره ورڅخه صادریږي یا کله د کومې ګناه په کولو هغوی پر خپل ځان ظلم کوي نو ورسره جوخت الله وریادیږي او له هغه څخه هغوی د خپل ګناهونو بخښنه غواړي ځکه چې له الله نه پرته بل څوک دی چې ګناهونه وبخلی شي او هغوی د پوهې او ادراک سره په خپلو کړو ورو ټینګار نه کوي. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. د داسې خلکو جزا د دوی د رب په نزد داده چې هغه به دوی ته بخښنه وکړي او په داسې باغونو کې به یې ننباسي چې تر لاندې به یې ویالې بهیږي او هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي. د نیک عمله خلکو لپاره څومره ښه بدله ده. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. لتاسنه مخکې ډېرې دورې تیرې شوې دي. په ځمکه کې وګرځئ را وګرځئ وګورئ چې هغه خلک له څه عاقبت سره مخامخ شول چې هغوی د الله حکمونو او لارښودنو ته د دروغو نسبتونه وکړل. دا د خلکو لپاره ډنګ پیلې تنبیه ده او له الله نه ویریدونکو ته هدایت او نصیحت ده. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بیزړه کېږه مه اندېښمن کېږه مه همدا تاسې برلاسي یاست که تاسې مؤمنان اوسئ. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. اوس که تاسې ټپي شوي نو له دې نه مخکې ستاسې دښمنه ډله همداسې ټپیان شوي دي. دا د زمانې خوږې ترخې دي چې مونږ یې د خلکو ترمنځ اړوو رااړوو. پر تاسې دا مرحله ځکه راوستل شوه چې الله دا کتنه غوښتله چې په تاسې کې رښتیني مؤمنان څوک دي او د هغو خلکو چاڼول یعنی بیلول غوښتل چې په واقعي توګه د رښتینولۍ شاهدان وي ځکه چې ظالمان د الله نه خوښیږي او هغه د دې ازموینې په وسیله د مؤمنانو په ځانګړې توګه بیلول او د کافرانو ځپل غوښتل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. آیا تاسې دا ګڼلې ده چې همداسې به جنت ته لاړ شئ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پورې الله دا نه دي لیدلي یعنی دا ازمایښت نه دی کړی چې په تاسې کې څوک هغه خلک دي چې د هغه په لار کې جهاد کوونکي او صبر کوونکي دي. تاسې خو د مرګ هیلې کولې خو دا د هغه وخت خبره ده چې مرګ سره مخامخ شوي نه وئ. دا د اوس ورسره مخامخ شوئ او تاسې هغه په سترګو ولید. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد صلی الله علیه وسلم نور څه نه دی مګر صرف یو پیغمبر دی. له هغه نه مخکې نور پیغمبران هم تیر شوي دي. نو که هغه عمري یا ووژل شي نو تاسې به په خپلو پوندو په شا ګرځئ.
په یاد ولرئ څوک چې په شا واوړي هغه به الله ته هیڅ زیان ونه رسوي البته څوک چې د الله شکر ایستونکي بندگان شي هغوی ته به الله د دې بدله ورکړي وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين هیڅ ساکښ د الله له حکم نه پرته نشي مړ کېدی د مرګ نیټه لیکل شوې ده څوک چې د دنیا د ثواب په اراده کار وکړي هغه ته به مونږ له هم دې دنیا نه ورکړو او څوک چې د آخرت په اراده کار وکړي هغه به د آخرت ثواب ومومي او شکر ایستونکو ته به مونږ ارومرو د هغو جزا ورکړو وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين لدينا مخکې ډیر پیغمبران داسې تیر شوي دي چې د هغو په ملګرتیا کې ډیر خدای پالونکي وجنګېدل د خدای په لار کې چې کوم غمونه پر هغو راغلل هغوی پرې زړه ماتي نشول هغوی کمزوري ښکاره نه کړه هغوی د باطل په وړاندې سرکوزي نشول الله هم داسې صبر کوونکي خوښوي وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين د هغو دعا صرف دا و چې ای زمون پروردګار زمون خطاوی او ګناوی راوبخه زمون په کار کې که ستاله حدودونه څه تیرای شوی وي هغه معاف کړه زمون قدمونه محکم کړه او پر کافرانو زمون د برلاسي لپاره را سره مرسته وکړه فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين په پای کې الله هغه ته د دنیا ثواب هم ورکړ او له هغه نه غوره ثواب په آخرت کې هم ور په برخه کړ د الله هم داراز نیک عمل کسان خوښيږي يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين اے مؤمنان که تاسو د هغو خلکو په خوخه لاړ شئ چې هغو کفر غوړه کړای دی نو هغوی به تاسو بیرته په شا وړوي او تاسو به ناکام شئ د هغو خبرې غلطي دي حقیقت دا دی چې الله ستاسو ملاتړ او مرستندوی دی او هغه ډیر ښه مددگار دی سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين هغه وخت ډیر ژر راتلونکی دی چې موږ د حق نه منونکو په زړونو کې ویره وغورځو ځکه چې هغه الله سره په خدایي کې هغه څه شریک انګیرلي دي چې د هغو په برخوالي الله کوم سند نه دی نازل کړی د هغو وروستی استوګنځی دوزخ دی او ډیر بد دی هغه استوګنځی چې هغو ظالمانو ته به ور په برخه وي ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الله چې د مرستې او نصرت کوم وعده له تاسو سره کړی و هغه خو یې پوره کړه لومړی خو د هغه په حکم هم د تاسو هغوی وژل
او کله چې تاسو همت له لاسه ورکړ او په خپل کار کې مو سره اختلاف وکړ او له هغه وروسته چې الله تاسو ته هغه شی دروخود چې تاسو په مینه کې راګیر وي یعنی د ولجې مالونه تاسو د خپل مشر له امر څخه غاړه وغړوله د دې لپاره چې له تاسو څخه ځینې خلک د دنیا غوښتونکي او ځینو د آخرت هیله لرله نو الله تاسو د کافرانو په مقابله کې په شا وتمبولی ترڅو چې پر تاسو ازمایښت وکړي او حق دا ده چې الله بیا هم تاسو ته معافي وکړه او الله پر مؤمنانو د فضل خاوند دی تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون د پزړه کړی هغه وخت چې تاسو په تیښته ځغلېدئ هیڅ چاته مو بیرته د کتلو قدر پام نو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم له شا د پسې تاسو ته ناری وهلي په هغه وخت کې تاسو د دې چار چلن بدله خدای درکړه چې تاسو پر غم د پاسه غم اخته کړئ ترڅو د آینده لپاره دا درس واخلئ چې که څه شی تاسو له لاسه ووځي یا کوم تکلیف درته ورسیږي چې په هغه خپن نشئ الله ستاسو د ټول کړو څخه خبر ده ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور لدې کړهونو وروسته بیا هم الله له تاسو څخه پر ځینو کسانو یو داسې د ډاډین غوندې حالت راوست چې هغوی پریشانۍ یې وړل په یو بله ډله چې هغې ته یوازې همدا خپلې ګټې ارزښت درلود د الله په باب رنګارنګ جاهلانه انګېرنې کولې چې له سر تر پایه د حق پر خلاف وي دا خلک اوس وایي چې د دې کار په سرته رسولو کې زموږ هم څه برخه شته دوی ته ووایه د هیڅ چا پکې هیڅ برخه نشته د دې کار ټولې واکمنۍ د الله په لاس کې دي په اصل کې چې دې خلکو کومې خبرې په زړونو کې پټې ساتلې دي هغه تاته نه څرګندوي د دوی اصلي هدف دا دی چې که د مشرتابه په واکمنیو کې زموږ څه برخه وای نو دلته به نه وژل کېدو دوی ته ووایي چې که تاسې په خپلو کورونو کې هم وای نو د کومو کسانو چې مرګ لیکل شوی وو هغوی په خپله د خپل وژل کېدو ځایونو ته راوتل او دا پیښه چې وشوه دا د دې لپاره وه چې کوم شی چې ستاسې په سینو کې پټ دی الله هغه وازموي او ستاسې په زړونو کې چې کوم خیره دی هغه را برسیره کړي الله د زړونو په حال ډیر ښه پوهیږي إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم لتاسې نه کوم خلکو چې د مقابلې په ورځ شا اړولې وه د هغو د دې تېروتلو سبب دا و چې د هغو د ځینو کمزوریو له امله شیطان د هغو پښې ښویولې وي الله هغو ته بښنه وکړه الله ډېر تېرېدونکی او د زغم څښتن دی يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم
إخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ای مؤمنانو، کافرانو غوندې خبرې مکوئ چې که د هغو دوستان او خپلوان کله کوم سفر ته ځي یا په جګړه کې برخه اخلي او هلته له کومې پیښې سره لاس او ګریوان کیږي، نو هغوی وایي چې که هغوی له موږ سره وایي نو نه به مړه شوي او نه به وژل شوي وو. الله دا ډول خبرې د هغو په زړونو کې د غم او افسوس وسیله ګرځوي. که دا نه وي نو په اصل کې د مرګ او ژوند واکواله همدا الله دی او هغه ستاسې د ټولو حرکتونو څارونکی دی. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. که تاسې د الله په لار کې ووژل شئ یا ومرئ، نو ستاسې په باب د الله راتلونکی رحمت او بخښنه د هغو ټولو شیانو څخه ډېره غوره ده چې دا خلک یې راغونډوي. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. او که تاسې ومرئ یا ووژل شئ، په هر حال ستاسې د ټولو ورتګ د همدې الله لوري ته دی. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ای پیغمبره، دا د الله لوی رحمت دی چې ته د دې خلکو لپاره ډیر نرم خویه جوړ شوی. که داسې نه وای او ته توند خویه او سخت زړه وای، نو دا ټول به ستا له شاوخوا نه خواره شوي وو. د دوی خطاوې وبخښه، د دوی لپاره بخښنه وغواړه او هغوی سره هم په خپلو کارونو کې مشوره کوه. بیا چې ستا اراده پر کومه رایه ټینګه شي، نو پر الله توکل وکړه. د الله هغه خلق خوښیږي چې د همغه په ډاډې نه کار کوي. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. که الله مو مرستندوی وي، نو هیڅ قوت در باندې برلاس کېدی نشي. او که هغه تاسې پرېږدي، نو بیا له هغه وروسته څوک دی چې ستاسې مرسته وکړای شي؟ نو څوک چې رښتیني مؤمنان دي، هغوی دې یوازې پر الله توکل وکړي. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دا د هیڅ یو پیغمبر کار نشي کېدای چې هغه خیانت وکړي، او هر څوک چې خیانت وکړي هغه به خپل ټول خیانت سره د قیامت په ورځ حاضر شي. بیا به هر سا کښته د هغه د کړو وړو پوره بدله ورکړی شي او پر هیڅ چا به هیڅ تیری ونشي. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. خنو دا څنګه کېدای شي چې یو څوک تل د الله په خوښه روان وي، هغه دې د هغه چا غوندې کار وکړي چې د الله په غضب اخته شوی وي او د هغه وروستی منزل دوزخ وي چې هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. د الله په وړاندې په دې دواړو ډوله خلکو کې په درجو توپیر دی او الله د ټولو د عملونو لیدونکی دی. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
په حقیقت کې خو الله پر مؤمنانو باندې دا ډیره لویه لورینه کړې ده چې په هغو کې په خپل له هغو نه یو داسې پیغمبر را پورته کړ چې د هغه آیاتونه ورته اوري، د هغو ژوند ستر کوي او هغو ته د کتاب او پوهې ښوونه کوي، په داسې حال کې چې له دین مخکې همدا خلک په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلي وو. أولما أصابتهم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. او دا تاسو څه کوئ چې کله په کوم کړه وخت شي نو په دې خبرو خلو پرانیزي چې دا مصیبت له کوم لوري راغی؟ په داسې حال کې چې د بدر په جګړه کې ستاسو لاسونو د دې دوه چنده مصیبت دښمنۍ ډلې ته رسولی دی. ای پیغمبره دوی ته ووایه دا مصیبت په خپله ستاسو لخوا منځته راوړل شوی دی. الله پر هر څه برلاس دی. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. کوم تاوان چې د جګړې په ورځ تاسو ته ورسید هغه د الله په حکم او د دې لپاره و چې الله وګوري په تاسو کې مؤمنان څوک دي او منافقان څوک دي. هغه منافقان چې کله هغه ته ویل شول راشي د الله په لار کې وجنګيږي یا لکتر لګه ل خپل خار نه قدر دفاع وکړي نو ویل کوم په هدايه چې نن به جګړه کیږي نو موږ به اروم مرو در سره تللی وای. کله چې هغه دا خبره کوله په هغه وخت کې هغه له ایمان نه کفر ته ډیر نږدې وو. هغه په خپل خلو هغه څه وایي چې د هغه په زړونو کې نه وي او هغه چې هغه په زړونو کې پټوي الله پرې خپوهي. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. دا همغه خلک دي چې په خپل خو کېناستل او د هغو ورونه خلک چې وجنګېدل او وژل شول د هغو په باب ویل چې که هغو زمون خبره منلې وای نه به وژل شوي. دوی ته وایي چې که تاسې په خپله دغه خبره کې رښتینی یاست نو چې کله مو خپل مرګ راشي هغه وځنډوئ. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کوم کسان چې د الله په لار کې وجل شوي دي هغوی مړه مګنئ. هغوی خو په حقیقت کې ژوندي دي د خپل رب په وړاندې روزي مومي چې الله د خپل لورینې له مخې هغو ته ورکړي دي پر هغه خوښ او سوکاله دي او ډاډه دي چې کوم مؤمنان چې له هغو وروسته په نړۍ کې پاتې دي او لا تر اوسه پورې هلته نه دي رسېدلي د هغو لپاره هم څه ویره او کړاو نشته. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هغوی د الله په لورینه او د هغه په مهربانۍ خوشاله او سوکاله دي او هغو ته څرګنده شوې ده چې الله د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. کوم کسانو چې له ټپي کېدو وروسته هم د الله او د رسول بلنې ته لبیک وویل په هغو کې چې کوم خلک نیکوکاران او پرهیزګاران دي د هغو لپاره ستر اجر دی.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. او هغه کسان چې خلکو ورته وویل چې ستاسو پر خلاف لوی لښکرې راغونډې شوي دي له هغو نه وویریږئ د دې په اورېدو یې نور هم ایمان پیاوړی شو او هغو ځواب ورکړ چې زموږ لپاره خدای کافي دی او همغه ډېر ښه کار جوړونکی دی. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. په پای کې هغوی د الله تعالی له نعمت او لورینې سره بیرته ستانه شول. هغوی ته هیڅ راز زیان هم ونه رسید او د الله د خوښې سره سم تګ کولو مرتبه یې هم وموندله. الله ډېر ستر لورونکی دی. د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان درېیمه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده. 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 155 آیت څخه اورئ. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. اوس تاسو ته څرګنده شوه چې هغه په اصل کې شیطان و چې خپل دوستان بې ځایه ویرول. د دې عمله په راتلونکي کې تاسو له انسانانو څخه مه ویریږئ، له ما نه وویریږئ که تاسو په رښتینې توګه د ایمان خاوندان یې. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ای پیغمبره، څوک چې نن د کفر په لار کې هاند او هڅه کوي ته د هغو په منډو تړو مه ځورېږه. دوی د الله هیڅ کار نشي ورانولی. الله غواړي چې د هغو لپاره په آخرت کې کومه برخه ونه ټاکي او په پای کې هغوی په سخت عذاب اخته کیدونکي دي. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. کوم خلکو چې د ایمان په بدل کې کفر اخیستی دی هغوی په باوري توګه الله ته هیڅ زیان نشي اړولی. د هغو لپاره دردناک عذاب تیار دی. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. دا مهلت چې موږ هغو ته ورکوو کافران دي دا د ځان لپاره غوره نه ګڼي. موږ خو هغو ته د دې لپاره مهلت ورکوو چې دوی د ګناه دروند پیټی وتړي. بیا د هغو لپاره سخته سپکوونکې سزا ده. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الله با مؤمنان په دې حالت کې هیڅکله پرې نږدي چې تاسې اوس پکې یاست. هغه به سپېڅلي خلک له ناپاکو خلکو څخه بیل کړي. خو د الله داسې عادت نه دی چې تاسې پر غیبو خبر کړي. د پټو خبرو د ښودنې لپاره چې د هغه له خپلو رسولانو څخه چاته خوښه شي ټاکي. له دې امله د پټو چارو په باب پر الله او پیغمبر ایمان ولرئ. که تاسې د ایمان او له خدایه د ویرېدو چلند غوره کړئ نو تاسې ته به لوی اجر در په برخه شي. ولا يحسبن
الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. کوم خلکو ته چې الله له خپل فضل نه ورکړه کړې ده او بیا هغوی د بخیلۍ نه کار واخلي، هغوی دې دا نه ګڼي چې دا بخیلي د هغو لپاره ګټوره ده. نه، دا د هغو لپاره ډیره بده ده. څه شی چې هغوی په خپله شومتیا راغونډوي همغه به د قیامت په ورځ د هغو د غاړې طوق شي. د ځمکې او آسمانونو میراث یوازې د الله دی او تاسې چې څه کوئ الله پرې خبر دی. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. په یقیني توګه الله د هغو خلکو وینا واورېده چې وایي الله بې وزلی دی او مونږ شتمن یو. د هغو دا وینا به هم مونږ ولیکو او له دې نه مخکې چې هغو کوم پیغمبران په ناحقه وژلي هغه هم د هغو په عملنامه کې ثبت دي. کله چې د فیصلې وخت راشي په هغه وخت کې به مونږ هغو ته ووایو چې دا د اوس د دوزخ د عذاب خوند وڅکئ. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. دا ستاسو د خپل لاسونو ګټه ده، الله پر خپل بندگانو ظالم نه ده. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. کوم کسان چې وایي الله مونږ ته لارښودنه کړې ده چې مونږ باید هیڅوک د پیغمبر په توګه تر هغه پورې ونه منو تر څو چې هغه زموږ په مخ کې داسې قرباني ونه کړي چې له غیبو راتلونکی اوري ونه خوري. هغو ته ووایه تاسې ته له ما څخه مخکې ډېر پیغمبران راغلي دي چې ډېرې زیاتې څرګندې ښکاره نښانې یې راوړې وې او هغه نښانه یې هم راوړې وه چې تاسې یادونه کوئ. نو که د ایمان راوړلو لپاره تاسې د دې شرط په وړاندې کولو کې رښتیني یاست نو تاسې هغه پیغمبران ولې وژل؟ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. اوس ای محمد صلی الله علیه وسلم که دا خلک تا دروغجن ګڼي نو له تا نه مخکې یو شمېر هغه پیغمبران دروغجن ګڼل شوي دي چې ښکاره څرګندې نښانې صحیفې او روښانوونکي کتابونه یې راوړي. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. په پای کې هر څوک د مرګ خوند څکونکی دی او تاسې ټول د قیامت په ورځ د خپلو پوره اجرونو موندونکي. بریالی اصلا هغه څوک دی چې هلته د دوزخ له اوره وژغورل شي او جنت ته ننویستل شي. پاتې شوه دا دنیا دا خو صرف یو غولونکی شی دی. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اے مسلمانان، تاسو به د مال او سر دواړو په ازموینه کې واچول شي او تاسو به له اهل کتابو او مشرکانو څخه ډېرې زورونکې خبرې واورئ. که تاسو په دې ټولو حالاتو کې د زغم او له خدایه ویرې په چلند ثابت اوسئ، نو دا د سترې حوصلې کار دی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. دغو اهل کتابو ته هغه کلکه وعده هم وریاده کړه چې الله ورڅخه اخیستې وه چې تاسو به د کتاب لارښودنې په خلکو کې خوروئ او هغه به پټوئ نه، خو هغو کتاب شاته وغورځاوه او هغه یې په لږ بیه وپلوري. څومره ناکاره راکړه ورکړه ده چې دوی کوي. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. تاسو هغه خلق له عذاب نه خوندي مانګيري چې په خپلو کړو خوشاله دي او هیلمن دي په داسې چارو کې ستاینه وشي چې په واقع کې هغوی نه دي کړي. په حقیقت کې د هغو لپاره دردناکه سزا تیار ده. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. د ځمکې او اسمانونو څښتن الله دی او د هغه پر هر څه لاس بر دی. د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان درېمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 190 آیت څخه اوري. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. د ځمکې او اسمانونو په پیدایښت او د شپې او ورځې په تګ راتګ کې د هغو پوهانو لپاره ډېرې نښانې دي چې په ولاړې ناستې او ملاستې هر حالت کې خدای یادوي او د اسمانونو او ځمکې په ساختمان کې غور او فکر کوي. هغوی په غیر ارادي توګه غږ کوي چې زمونږ ربه دا ټول شیان تا عبث او بې مقصده نه دي هست کړي، ته له دې نه پاکې چې عبث کار وکړي. نو ای ربه مونږ د دوزخ له عذابه وژغوره. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. تا چې څوک په دوزخ کې واچو هغه دې په حقیقت کې په ستره خوارۍ او رسوایي کې وغورځاو او بیا د دغه راز ظالمانو هیڅ مرستندوی نه وي. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لویه څښتنه مونږ دی وناري وهونکي आवाज واورید چې د ایمان لوري ته بلنه ورکوله او ویل چې خپل رب ومني. مونږ د هغه بلنه ومنله. نو ای زمون بادار
کومه ګناه چې له موږ څخه صادره شوې ده له هغې نه راتېر شه، کومې بدۍ چې په موږ کې دي هغه ایسته کړه، او په خاتمه کې راته د غوره خلکو ملګرتیا را په برخه کړه. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خدایا کومې وعدې چې تا د خپل رسولانو په وسیله کړې دي هغه له موږ سره ترسره کړه، او د قیامت په ورځ موږ له رسوایۍ سره مخامخ کوه. په دې کې شک نشته چې ته له خپلو وعدو نه مخالفت کوونکی نه یې. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. د هغو رب په جواب کې فرمایي زه له تاسو نه د هیڅ یو د عمل ضایع کوونکی نه یم، که نارینه وي که ښځه، تاسو ټول ځینې د ځینو هم جنس یاست. له دې امله کوم خلکو چې زما په خاطر خپل وطن پرېښود او زما په لار کې له خپلو کورونو څخه ویستل شول، د هغو ټولې ګناوې به زه ورته وبخم، او هغوی به داسې باغونو ته ننباسم چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. دا د الله په وړاندې د هغو مکافات دی، او ډیر غوره مکافات له امدې الله سره دي. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم، د نړۍ په هیوادونو کې د خدای د نافرمانو بندگانو ګرځېدل دي تا ونه غولوي. دا صرف د څو ورځني ژوند لږ غوندې خوند دی، بیا به دوی ټول دوزخ ته لاړ شي چې ډیر بد استوګنځی دی. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. د دې پر خلاف کوم خلک چې له خپل خدای نه په ویریدو ژوند تیروي، د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي. په هغو باغونو کې به دوی د تل لپاره اوسي. دا د هغو لپاره د الله له لوري د میلمستیا وسایل دي، او څه چې له خدای سره دي د غوره بندگانو لپاره همغه ډیر غوره دي. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. په اهل کتابو کې هم څه کسان داسې شته چې الله مني، پر هغه کتاب ایمان راوړي چې تاسو ته لیږل شوی دی، او پر هغه کتاب هم ایمان لري چې له دینه مخکې په خپله هغو ته لیږل شوی و. د الله په وړاندې سرونه ښکته دي، او د الله آیتونه په لږ غوندې بیه نه پلوري. د هغو مکافات د هغو له پروردګار سره دي، او د الله حساب اخیستنه ځنډیږي نه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے مؤمنان، لزغم نه کار واخلئ،
د باطل پرستانو په مقابله کې میړانه وښیي، د حق د خدمت لپاره ملا ټینګه وتړئ او له الله نه ویریدونکي اوسئ. هیله ده چې بری ومومئ. د النساء مبارکه سوره چې په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 106 مبارکې آیې لري. تاسې تلاوت او پښتو ترجمه له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے خلکو لخپل هغه رب نه ویریږي چې هغه تاسو له یو تن څخه پیدا کړی او له هغه تن څخه د هغه جوړه منځ راوړه او له دې دواړو نه په نړۍ کې ډیر نارینه او ښځې خواره کړل. له هغه خدای نه ویریږي چې د هغه په وسیله تاسو یو له بل نه خپل حقوق غواړئ او د خپلوي او پیوندونو له غوڅولو نه ډډه وکړئ. باور ولرئ چې الله پر تاسو څارونکی دی. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. د یتیمانو مالونو هغو ته بیرته وسپارئ. ښه مال په بد مال مه بدلوئ او د هغو مالونه له خپلو مالونو سره په ګډولو مه خورئ. دا ډیره لویه ګناه ده. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. که تاسو ویریږئ چې له یتیمانو سره به عدالت نشئ کړای نو کومې ښځې چې ستاسې خوښیږي له هغو څخه له 2 3 یا 4 سره نکاح وکړئ. خو کله تاسو سره دا اندېښنه وي چې له هغو سره به عدالت نشئ کړای نو یوه ښځه وکړئ یا له هغو وینځو نه ازدواجي کار واخلئ چې تاسو ته په لاس درغلي دي. په دې توګه له بې عدالتۍ نه په ښه شان ژغورل کېدای شئ. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. او د ښځو مهر په ښه زړه یعنې فرض ګڼنه ورکړئ. البته که هغوی په خپله خوښه تاسو ته بخشش کړي نو تاسو هغه په خوند سره خوړلی شئ. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. او ناپوهانو ته د هغوی مالونه مه ورکوئ کوم چې ستاسو په ولایت کې دي او الله هغه ستاسو د ژوند د سمبالښت وسیله ګرځولې او له دغو مالونو څخه هغو ته خوراک او پوښاک ورکړئ او د دوی د مال په حساب او ساتلو سره دوی ته سمه لارښوونه وکړئ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله
حسيبا او یتیمان تر ازموینې لاندې ونیسئ تر دې پورې چې هغوی د نکاح کولو وړ سن ته ورسیږي. بیا که تاسې په هغو کې اهلیت ولید نو د هغو شتمني هغو ته وسپارئ. داسې هیڅکله مه کوئ چې د انصاف له حد نه تېری وکړئ او له دې ویرې نه د هغو شتمني په بیړه بیړه وخورئ چې که هغوی لوی شي خپل حقوق به درڅخه وغواړي. د یتیم کوم سرپرست چې بډای وي هغه د له پرهیزګارۍ نه کار واخلي او کوم چې بېوزلی وي هغه د په معروفه توګه وخوري. بیا چې کله د هغو شتمني هغو ته سپارئ نو خلک پرې شاهدان ونیسئ او د حساب اخیستلو لپاره الله کافي دی. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. د نارینه‌و لپاره په هغه متروکه کې برخه ده چې مور پلار او خپلوانو پریښي وي او د ښځو لپاره هم په هغه متروکه کې برخه ده چې مور پلار او خپلوانو پریښي وي که لږ وي او که ډیره او دا برخه د الله له لوري ټاکل شوې ده. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. او کله چې د ویش په وخت کې د کورنۍ خلک او یتیمان او بېوزلي راشي نو په دې مال کې هغو ته هم څه ورکړئ او له هغو سره په خوږه ژبه خبرې وکړئ. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خلکو ته د دې خبرې په نظر کې نیولو سره ویره کول پکار دي چې که هغوی په خپله له ځانه وروسته بېوزلي اولادونه پرېږدي نو د مرګ په وخت کې به د خپلو اولادونو لپاره څنګه ځورېدلي وو نو باید چې هغوی له خدایه وویریږي او رښتیا وینا وکړي. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. کوم خلک چې په ظلم سره د یتیمانو مالونه خوري په حقیقت کې هغوی خپلې ګېډې له اوره ډکوي او هغوی به ارومرو د دوزخ او جن اور ته ورننوځي. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ستاسو د اولادونو په باب الله تاسو ته لارښودنه کوي چې د نارینه‌و برخه د دوه ښځو په اندازه ده. که د مړي وارثان له دونه زیاتې لوڼې وي نو هغو ته د ترکې له دریو نه دوه برخې ورکړی شي او که صرف یوه لور وارثه وي نو نیمایي ترکه د هغې ده. که د مړي اولادونه وي نو د هغه مور او پلار هر یو ته د شپږمه برخه ورکړی شي او که اولاد نه وي او وارثان همدا مور او پلار وي نو مور ته د دریمه برخه ورکړی شي او که د مړي ورونه او خویندې هم وي نو مور به د شپږمې برخې حقدار وي. دا ټولې برخې به هغه وخت بیلیږي چې که مړي وصیت کړی وي هغه پوره کړی شي او که پور ورباندې وي چې هغه ادا کړی شي.
تاسو نه پوهیږئ چې تاسو د مور پلار او تاسو له اولادونو کوم یو د ګټې په لحاظ درته ډیر نږدې دی دا برخه الله ټاکلي دي او په یقیني توګه الله له ټولو حقیقتونو څخه خبر او په ټولو مصلحتونو پوهیدونکی دی صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی